د هیواد په 15 ولایتونو کندهار، هلمند، زابل، روزګان او نیمروز کې سلګونه کسانو د تلپاتې سولې او اوربند غوښتنه وکړه. دغه ولسي کسانو د غونډو په ترڅ کې د جګړې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای دایمي سولې لپاره ګامونه واخلي. د دې ولایتونو سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ښځو د جګړې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې جګړه بس کړي او د سولې لپاره رښتینی ګامونه واخلي. د کندهار په غونډه کې د بیلابیلو ولسوالیو څخه راغلیو قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو ګډونوالو ویل د جګړې ډیر زیان ملکي کسانو ته رسیږي، نو باید دواړه لوري د جګړې په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. دوی د خپلو خبرو په دوام کې ویل چې ځینې هیوادونه لا هم نه پرېږدي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دا د سولې سړی څوک ستا خو موږ ته ولاکه تر اوسه د سولې سړی معلوم سوی دی. یو نفر ته ما ویل ما دا جنگ خدای دې دا جنگ ایسته کړي دا وطن است برای توبه وکړه و هم ولې برای زموږ ګټې په خطر کې سولې چې ته سوله راولې موږ سوله وکړو یا جنگ ودرېږي زموږ ګټې خطر کې سولې دا وحشتونه خو موږ نه منو. سوله منو، سوله د افغان کار دی، د اسلام کار. زموږ ورونه دي هر وخت یې خدای پاک راولي که انتخابات یې وروره خو هر وخت یې خدای پاک هر افغانۍ راولي د راسي انتخابات یې وکړي. موږ یې ملاتړ کوو. دا غونډه موږ د سولې لپاره جوړه کړې ده. کونډې ویل چې ما نور در به درم صاحبه ما نه پر ټولو تزارۍ کړي دي، د خدای روی نه مورته ګرځولي دي، نه د خدای روی منل سوی دي، نه د قرآن روی منل سوی دي، او نه زموږ مطالبه حل سوې ده او نه زموږ د حکومت خبره منلې ده. د غونډې ګډونوالو دغه راز د جګړې له دواړو لورو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره د رښتینې هڅه وکړي، ځکه د روانې جګړې له کبله هره ورځ سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وړي. د روزګان اوسېدونکو هم د یوې غونډې په ترڅ کې وویل له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره جګړې ته هیڅ بهانه نه ده پاته او ورور بلل کیږي. دوی وایي کلونه کیږي چې عام خلک د روانې جګړې قربانیان دي او شتمني یې له لاسه ورکړې ده. دا زموږ روزګانیانو پر دواړو طرفو راغلی فلمې به نه کوئ. موږ سوله غواړو، موږ سوله غواړو، موږ سوله غواړو او واقعي سوله غواړو، اوربند غواړو، د اسلام په مابین کې به الله ټک نه غواړو. په هیواد کې داسې مهال د عامو افغانانو له لوري د سولې غوښتنه کیږي چې په دې وروستیو کې نه یوازې د سولې خبرې په ټپه درېدلې بلکې د هیواد په ګڼو سیمو کې جګړو هم زور اخیستی.